ګرانو ملګرو دا پیسې دي، نه پوهېږم تاسو ته سمې ښکاري که نه، د برتانیا پنسي دي. پنسي دي 5 پنسي و 2 پنسي و 1. زه چې همدا یو پنسي هم چېرته پیدا کړمه په ځمکه راخلم یې. وجه دا ده چې کلونه پخوا به ډېر ځلې ما داسې خوب لیده چې په لار به روان ومه، داسې زیړې سرې به روپۍ به په ځمکه پرتې وې او ما به راټولولې. او یا به کله دی و چې په لار به روان وم، خوب کې مخې ته به داسې دا پیسې راته غورځېدلې. زه به حیران وم چې دا څنګه کیسه ده، خو دا خوب به مې په ښه شګون شماره. کله چې 2021 کال سپټمبر کې اګست کې رالو، 2021 سپټمبر کې دې هوټل ته رالو، دا اوس چې ویډیو درته کوم. نو موږ سره هغه وخت کې پیسې هم نه وي، خو داسې یو هفته کې بس برتانیا حکومت خلکو ته کارتونه ورکړل، وایي دا پیسې دي را ایستلی هم سئ او ورباندې دغه هم سودا هم کولی سئ. زموږ سره دلته یو ملګری و، هغه انګلیسي نه وزده، ما ته یوه ورځ ویلي وایي راځه موږ د هوایي ډګر څنګ کې اوسېږو، وایي دې کانټین ته ځمه سودا اخلمه. چې ورسره لاړمه، ما خو به کارت استعمالوه، د دلې جیب نه یو لسګون را وباسه. چې لسګون یې را وباسه، سودا یې وکړه، نو هغه دوکاندار یې ورته دا سکې ورکړې. چې څنګه یې دا سکې ورکړې، ټک هغه خوب زما سترګو ته ودرېده چې دا خو همغه سکې دي چې یو وخت تا په خوب لیدلې. نو له همغې ورځې راهیسې چې زه چېرته په لار روان یمه، دغسې یو سکه، یعنې لکه یوه سکه یا یو پنسي د یوې افغانۍ نه اوس کم ارزښت لري. دا چې پیدا کړم راخلم یې، ځکه هغه پخوانی خوب را په زړه کېږي. نو ضرور خوبونه وایي هسې نه وي، کیدی سي تاسو به هم یو وخت خوبونه لیدلي وي، وروسته به رښتیا سوي وي. الله دې زموږ او ستاسو د ښو خوبونه رښتیا کړي.